هغه وابیان دي نو مونږ خلاف یو، کاغه پنځپیریان دي نو مونږ خلاف یو، کاغه بریلیان دي نو مونږ خلاف یو، جنجالونه وسره کو، کوتکماری وسره کو، لخر پی کو، مناظرې وسره کو. خو تاسو مونږ په هغه ډلو کې ناچو چې تاسو مونږ په هغه ډلو کې ناچو. مونږ به تاسو سره نرمي کوو، تاسو به مونږ سره، مونږ به تاسو سره شرعي خیال ساتو، تاسو به زموږ د مشرعي خیال ساتئ. مسله د زموږ په منځ کې درې څلور مسلې داسې دي چې دا مفتي صاحب یو ځل راغی دا دو کلي ته زمونږ علاقه ده، نو دې چې کېناست نو ما ورته وی چې ندیم صاحب زما او ستا ګورې په منځ کې یو څو خبرې دي یاد دي شي. ما وی زه به چېرته درځم یا به ته چېرته راځې خبرې به کوو. په هغه خبرو کې یو خبره د معیت علمي وه یا د ذاتي وه. دویمه خبره زما په ذهن کې د عبدالمحمد بن عبدالوهاب نجدي وه. دریمه خبره زما په ذهن کې د کرامت وه. څلورمه خبره زما په ذهن کې د دعا به د سنت وه. زمونږ دا ټول مشران اکابرین چې مونږ د چا شاګردان یو، د چا د شاګردانو شاګردان یو، ما یو تقسیم کړی په هغه تقسیم کې ما پسې زمونږ د کراچۍ یو ملګری دی هغه بیا تقسیم در تقسیم او تقسیم در تقسیم کو. ما د حضرت مفتي فرید صاحب نه دا اورېدلي دي چې زمونږ دیوبندیان په الحال دوه قسمه عقاید لري. یو زمونږ دا کې پی کې یا دې ته به په خوا زمانه کې سرحد وي، حضرت صاحب د دې نه تعبیر کو په افاغنه سره. افاغنه نه مراد حضرت غرغشتو صاحب دی، د افاغنه نه مراد حضرت چرتنو موریدلی به دیستا د علاقې مولانا نعمت الله د کوواټ، مولانا صدر شهید صاحب، داسې حسن جان مولوی صاحب، داسې ما لیدلی او امین ګل بابا، ډاګی بابا د دې مشر راغلی، دا ټول شاه منصور مولوی صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ما لیدلی دي یا زما استادانو لیدلی دي. زمونږ د دې بعضې خلکو سره چې مونږ ته خماسیان و په یو څو خبرو باندې به منازعات. زه به بیا تفصیل کوم چې منازعات په څه باندې راغلی وي. بعضې خبرې چې زمونږ په تاسو باندې اعتماد و، زمونږ په تاسو باندې یاري دوستي و، زمونږ نیت دا چې تاسو به انشاءالله مخکې انداز سره چلیږي. څه چې زمونږ د اکابرینو طور طریقه ده د ډاګی باباجي یا د شاه منصور د سابق صاحب یا د امین ګل مولوي صاحب یا د ټولو اکابرینو زمونږ طریقه ده. په هغې کې دا بعضې مسایل خو داسې راغلی چې هغه خو نن سبا چې څوک یې کي هغه ته بریلی ویل کېږي. لکه زه کوم نه ګوري ښه دا ځان سره یاد ساتئ. هغې کې مسله د میلاد ده، زه قایل نه یم، ملا صاحب زه قایل نه یم، ګوره دا یاد ساته ښه چې څوک مناظره کوي دی، بلکې دا اکبر حسین دی او فیض الحسین صاحب چې کله دغه مناظره وه د ټانک والا، نو ما د بعضې کتابونه د ابن پرکاح ورکړه په رد کې د غزان له خبره زه کوم نه، خو زمونږ اکابرینو په دې باندې مناظرې کړي، په کتابونو کې لیکلي. په دعا زمونږ د پنځپیر مولا صاحب سره د ډاګی د شیخ د عبدالسلام شیخ صاحب سره چې سپین کاڼي مناظره وه، زه پکې پخپله ناست وم. طالبانو خو مونږ تلي دا په دعا به د سنت مناظره ده او دا هغه اشیاء رالل داسې حد ته ورسېدل چې هغه زما ناپسندیده دي. زما ناپسندیده نه مراد دا دي چې زما په طبع باندې هغه اشیاء د عالمانو د دیوبند زاړه اقوال نه دي، لکه څنګه چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي وو. عبدالرحمن استاذ هغه مسلو کې یو مسله زما په خیال باندې د معیت مسله زمونږ د پنځپیریانو د منځ چرته نه ده تېره شوې. یعنې ما ته څوک په تاریخ کې وښیي چې د معیت مسله یا د معیت ذاتي یا د علمي زمونږ او د پنځپیریانو په منځ کې تېره شوې ده، دا نه ده تېره شوې. د عبدالوهاب نجدي متعلق زمونږ اکابرینو د یو بل سره مناظرې چرته نه دي کړې، دا ځان سره یاد ساتئ. خو څوک وایي چې کړي دي نو ما ته خیر دی، دا خبره چې د دې کې هم نه ده شوې. دعا به د سنت کې زمونږ ملګري بعضې پوسټونه وکړو، بیا په هغه پوسټونو باندې ما لیکلو کو، بیا خبرې وشوې. هغه خبرې بیا ندیم صاحب خپلو ملګرو ته ووایي چې تاسو هغه پوسټونه نه لیکئ. ښه خبرې وکړه، زه په هغې خوشحاله شوم. د ده مقوله ماله راغلی چې دوی چې زموږ خپل استادان دا دي کوي. شیخ ادریس صاحب دا یاد کړه چې دا کوي دعا بعد سنت. زمونږ اوس یو څو مسلې دي. هغه مسلو کې اوله مسله د معیت ده. دویمه مسله د محمد بن عبدالوهاب نجدي زما تحقیق ما ته دا وایي، تاسو خفه کېږئ مه، چې عبدالوهاب نجدي زمونږ د اکابرینو په نسبت باندې صحیح سړی نو، او دا کوم رجوعات چې دي دا ثابت دي، د دې سره ما سره ادله راغلي. اولنۍ مسله زما رای دا ده د معیت مسله ده
دویمه مسله د عبدالوهاب نږدې مسله ده. دریمه مسله د کرامت راغلی ده.